یوازې دغه اپلیکیشن ده چې د هیکرانو لخوا جوړ شوی ده او د مونږ ډیټا ته که چیرې زه دغه ته داخل شوی وای نو ما موبایل ټولو ډیټا ته لاسرسی کولی شو ملګرو. نو دغه که چیرې تاسو ما موبایل کې دغه یو دانه که چیرې ستاسو موبایل اپلیکیشن سکین کړل او ډېر راوتل نو رابسې دلته آن انسټال باندې ورته کلیک واخلی سئ. السلام علیکم د سکلز ورلډ یوټیوب چینل ټولو ملګرو ته په دې هیله چې ټول به ترک روغ یاست، صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. ملګرو زه عبدالقیوم تاندیم هیلهمند یم چې زموږ یوټیوب چینل کې نوي یاست یوټیوب چینل سره لازمي لایک سبسکرایب او د بیل آیکن کې آی تر څو زموږ هر نوی ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسیږي. ملګرو نن ډېره خوندوره او په زړه پورې ویډیو ده. نن مې ډېره په زړه پورې ویډیو درته راوړې. دلته ښیم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل موبایل له هیک څخه وساتو. ډېرې اکثره اپلیکیشنې د هیکرانو لخوا جوړې سوي او پلی سټور کې ځپل سوي او که چیرې موږ هغه خلاص کړو او اوپن یې کړو نو هغه یې موږ ډیټا ته لاسرسی کولی شي، یعنې ټولو اپلیکیشنو ته لاسرسی کولی سي. ان تر دې پورې لاسرسی کولی شي چې موږ فیسبوک اکاونټ را هیک کړي، زموږ واتساپ را هیک کړي، موږ ټلیګرام انسټاګرام ټویټر یعنې دا ټول راته هیک کولی شي، لاسرسی ورته کولی شي. باور وکړئ که چیرې زه هر اپلیکیشن له پلی سټور څخه راکښته کوم اول سکین کوم چې دا به هیکرانو لخوا جوړ شوی ده او که نه ده جوړ شوی، نو بیا هغې نه بعد یې اوپن کوم. نو تاسو که چیرې پلی سټور څخه را انتقال انسټالوئ یا یې په پلی ضعیفې لګوئ، یعنې هر طریقې تاسو موبایل ته اپلیکیشن اضافه کوئ، اول یې سکین کوئ، ګورئ چې دا هیکرانو لخوا نه دي جوړې سوي. که جوړې سوي ما موبایل ته لاسرسی کوي که نه لاسرسی کولی شي که نسي کولی. ملګرو نو دا طریقه راته ښیم. هیلهمند یم چې چینل کې نوي یاست چینل سره لازمي لایک سبسکرایب او د بیل آیکن کې تر څو زموږ هر نوی ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسیږي. ملګرو دې کې اوس نه معلومیږي چې کوم اپلیکیشن له هیکرانو لخوا جوړ شوی ده او موږ ورته داخل سو موږ ډیټا ته لاسرسی کولی سي. اوس دا نه معلومیږي دا ده او دا ده، یعنې دې کې اوس بیخي هم نه معلومیږي دا کوم اپلیکیشن له هیکرانو لخوا جوړ شوی دی چې موږ آی ډي که ورته داخل سو موږ معلومات لاسرسی کوي، دا به سکین کوو. صحیح ده ملګرو، باسو چې کوم اپلیکیشن هیکرانو لخوا جوړ شوی. بله ویډیو به همدې ده، هغه به د اپلیکیشن په واسطه اپلیکیشنان سکین کوو، ګورو چې کوم اپلیکیشن هیکرانو لخوا جوړ شوی موږ معلومات به نه هیک کوي، یعنې موږ موبایل به نه هیک کوي. نو راځم د ویډیو به شروع کوم. ویډیو سره لایک کوئ ملګرو، پلی سټور به خلاص کوئ. تاسو صحیح ده کله م خلاص که رابسې دلته خپل جیمیل اکاونټ لومړنی لوګو یا نوم به درته ښکاري، دغه باندې به داسې کلیک واخلئ. صحیح ده ملګرو، کله مو کلیک واخیست رابسئ دلته ملګرو، دلته به په دغه باندې ورته کلیک واخلئ، پلی پروټیکټ باندې به ورته کلیک واخلو. صحیح ده ملګرو، زه همدې باندې ورته کلیک اخلم، پلی پروټیکټ باندې ورته زه کلیک کوم. کله مو کلیک واخیست بیا به تاسو راسئ ملګرو، دلته به نښان اپلیکیشن دغه به هغه کوي کلیک کوئ، بیا به راسئ تاسو دغه دوه اپلیکیشنان دا به آف وي دا به آن کو سره. صحیح ده ملګرو، دا مو کله آن کړ دا به بله به آن کو، بیا به ووځو. دلته ملګرو یو لوډینګ کوي، سکین کوي، ټول اپلیکیشن سکین کوي، ګوري چې کوم اپلیکیشن به له هیکرانو لخوا نه وي جوړ شوی. ما سره یو اپلیکیشن ده چې هیکرانو لخوا جوړ شوی ده او موږ ډیټا ته لاسرسی کولی شي. صحیح ده ملګرو، یوازې دغه اپلیکیشن ده چې د هیکرانو لخوا جوړ شوی ده او د موږ ډیټا ته که چیرې ورته داخل شو، ما ډیلیټ کړی یم ده، خو یوازې دلته ښکاري چې دلته بیا زه کولی شم چې آن انسټال یې کړم له دې ځای څخه هم. که چیرې زه دغه ته داخل شوی وای نو ما موبایل ټولو ډیټا ته لاسرسی کولی شو. ملګرو نو دغه که چیرې تاسو ما موبایل کې دغه یو دانه که چیرې ستاسو موبایل اپلیکیشن سکین کړل او ډېر راوتل نو رابسې دلته آن انسټال باندې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده ملګرو، آن انسټال باندې ورته کلیک واخلو. کله مو کلیک واخیست دا به آن انسټال کو، ختم به یې کو، نور به دغه موږ موبایل ته څوک لاسرسی نشي کولی. صحیح ده ملګرو، دغه ویډیو څه نو تاسو به کولی شئ چې خپل موبایل له هیک څخه وساتئ. ملګرو دغه چینل کې همداسې ویډیوګانې اپلوډ کېږي، نو هیلهمند یم چې چینل سره لازمي لایک سبسکرایب او د بیل آیکن کې کوئ تر څو تر بیا خپل موبایل له هیک څخه وساتئ. نو تر بیا بلې ویډیو ښه وخت ښې شي، بیا الله مو مل شه.